السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن په دې درس کې د صفتونو په باره کې خبرې کوو چې موږ او تاسو ملکي صفتونه ورته وایو چې مثلا یو شی د یو کس پورې مربوط کوي، یعنی یو شی یو کس پورې تړي. موږ او تاسو ملکي صفتونه ورته وایو، خو او ځانګړي صفتونه یعنی بعضې خلک ورته ځانګړي صفتونه وایي، ولیکن په فرانسوي کې ورته وایي les adjectifs possessifs. اوس نن د دې په باره کې خبرې کوو چې دا څه دي او څو دانې دي او څنګه په جملو کې استعمال کولی شو. les adjectifs possessifs ورته وایي او دا تشریح کوو چې د نارینه لپاره څنګه استعمالوو، ښځینه لپاره څنګه استعمالوو، جمع لپاره څنګه استعمالوو، مفرد لپاره څنګه استعمالوو. اوس راځئ چې درس شروع کوو. هر څه به په همدې درس کې تشریح کوو. les adjectifs possessifs معنا ملکي صفتونه: je، tu، il، elle، nous، vous، il، elle، on. په دې باندې خو به پوهیږئ چې دا څه دي. دا خو موږ او تاسې ضمیرونه ورته وایو چې دا دي چې مثلا زه، ته، هغه، موږ جمع او تاسو، هغوی لپاره دي. اوس ژو، زه لپاره ملکي صفت څه دی؟ ژو لومړنۍ په باره کې خبرې کوو. ژو معنا زه. مو زما نارینه لپاره. ما زما ښځینه لپاره. می زما جمع لپاره. ګوره، مون پیر زما پلار. لکه څنګه چې پلار مسکولان دی ورته مو استعمالو. مون پیر زما پلار. ما میر. لکه څنګه چې مور فیمینین دی ما میر. می پارون لکه څنګه چې مور او پلار والدین جمع دي می پارون. همداسې نورې جملې، همداسې نور مثالونه. هغه شی چې مسکولان وي هغې لپاره زما لپاره به مو استعمالوئ، فیمینین لپاره ما او جمع لپاره می. لکه اوس راځو تو معنا تو، تا لپاره ستا موږ او تاسو ستا وایو. ستا لپاره به دلته څه استعمالوو؟ ton père ستا پلار. ta mère ستا مور. tes parents ستا والدین مور او پلار. ton père پلار مسکولان دی ځکه ton ستا هر هغه شی چې جمع وي او ستا استعمالوي ستا لپاره ton استعمالوي. ton père. ta mère میر فیمینین دی. ta mère ستا مور. tes parents ستا والدین. صحیح شو؟ il، elle نارینه او ښځینه لپاره هغه لپاره به څنګه استعمالو؟ نارینه لپاره مسکولان شیانو لپاره son معنا هغې، sa معنا د هغې فیمینین شیانو لپاره، si معنا د هغې جمع شیانو لپاره. son père د هغې پلار. sa mère د هغې مور. ses parents د هغې والدین. اوس راځو نو په باره کې خبرې کوو. نو معنا مونږ. اوس چې زمونږ وایو په فرانسوي کې به څنګه وایو؟ زمونږ. notre معنا زمونږ نارینه لپاره. notre زمونږ فیمینین لپاره یعنی ښځینه لپاره. خو نو لپاره چې دی زمونږ نارینه او ښځینه لپاره دواړو شیانو لپاره یو شی دی. او جمع لپاره څنګه دی؟ دا مفرد لپاره وکنه. جمع لپاره نو NOS نو. نو مونږ. notre père زمونږ پلار. notre mère زمونږ مور. nos parents زمونږ والدین. اوس راځو وو تاسو لپاره ستاسو کیږي کنه ستاسو. اوس ستاسو لپاره به څنګه استعمالو؟ votre معنا ستاسو نارینه لپاره. votre ستاسو ښځینه لپاره. دا هم د نارینه او ښځینه لپاره دواړو لپاره یو شی استعمالیږي، خو البته مفرد دی دا. وو جمع لپاره. یو شی چې جمع وي او ستاسو وي هغې لپاره
vous استعمالو. Votre père ستاسو پلار. Votre mère ستاسو مور. Vos parents ستاسو والدین. Il, elle, on جمع لپاره هغوی کنه. لوخ معنا د هغوی نارینه لپاره مفرد. لوخ هغوی د هغوی ښځینه لپاره مفرد. لوخ معنا د هغوی جمع. لوخ معنا د هغوی جمع. د هغوی چې د لوخ 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 تلفظ ټول یو شی دی خو لیکن مفرد لپاره آخر کې اس نه ورکړي او جمع لپاره په آخر کې اس ورکړي. لوخ پیر د هغوی پلار. لوخ میر د هغوی مور. لوخ پاغون د هغوی والدین. دا و زمونږ درس. یو ځل بیا تاسو ته وایم چې ورباندې ښه پوه شئ. مو ما می یعنی معنا زما. فرق دا دی مو ما مفرد دی. می جمع لپاره دی. مو نارینه یعنی مسکونه لپاره دی. می ما ښځینه لپاره دی. هر هغه شی چې مثلا مفرد وي او مسکونه وي هغې لپاره به مو استعمالو. هر هغه شی چې فیمینین وي مفرد وي ما به ورته استعمالوي او هر هغه شی چې مسکونه وي که فیمینین وي مقصد جمع وي هغې لپاره به می استعمالوي. لکه همداسې لکه څنګه چې دا درې واړه په قاعده سره دي مثلا زما 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 مفرد جمع مفرد مفرد نارینه مفرد ښځینه مفرد جمع همداسې تر اخره پورې همداسې دي. درې واړه لاینونه همداسې دي. دا څه به همداسې یادوئ لکه mon père ma mère mes parents ton père ta mère tes parents son père sa mère ses parents notre père notre mère nos parents votre père votre mère vos parents leur père leur mère leurs parents. mon père زما پلار. ma mère زما مور. mes parents زما والدین. ton père ستا پلار. ta mère ستا مور. tes parents ستا والدین. son père د هغوی پلار د هغې پلار. sa mère د هغې مور. ses parents د هغې والدین. notre père زمونږ پلار. notre mère زمونږ مور. nos parents زمونږ والدین. votre père ستاسو پلار. votre mère ستاسو مور. vos parents ستاسو والدین. leur père هغوی پلار. leur mère هغوی مور. leurs parents د هغوی والدین. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې پوه شوي ناستئ کوم مشکل لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. په مخم ښه.